اینجا در مرکز ولایت لوگر هزاران تن از عالمان دین، بزرگان قومی، مجاهدین و جوانان طی یک گردهمایی مردمی حملات هوایی رژیم پاکستان را نکوهش نمودند و همچنان حمایتشان را از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور اعلام کردند و در گردهمایی شعارهای مرگ بر رژیم پاکستان را نیز سر می‌دادند و می‌گفتند که آماده هر گونه قربانی در عرصه دفاع از خاک و نوامیس ملیشان هستند. اشغالگر حکومت چې د پاکستان د پوسټي وابسته د غرب د پوسټي مکسره ظلمونه کړي او ظلمونه کړي پوسټي سابق هم کړي د اوسم کړي موږ دغه ته پوسټي خپل مجاهدینو شاته ولاړ او تر اخر ظاهري موږ باندې بمبارونه شروع کړل، ولسی وګړي یا ولسی ماشومان شهیدان کړل، ښځې شهیدان کړي. نو موږ ته که چیرې زموږ د اسلامي امارت مسؤلین اجازه راکړي موږ له پاکستان پوځ سره په تس لاس هم جنگیږو. همچنان اشتراک کنندگان گردهمایی حملات هوایی رژیم پاکستان را که باعث شهادت و مجروحیت مردم عوام در ماه مبارک رمضان گردیده است یک عمل غیر انسانی و اسلامی و خلاف شریعت می‌خوانند و از جامعه جهانی خواستند تا جلوی همچون عملات بیرحمانه را بگیرند. پاکستانی رژیم د هغه بیگناه مسلمانانو باندې چې په افغانانو باندې بمبار کوي او هغوی باندې حملې کوي موږ په کلکه ټکو غندو. پاکستان مرتد دولت د موږ د 50 کالو نه تر دا اوسه پورې چې هغه ازلي دښمن ده چې نه امریکا ده نه اسرائیل دی نه نور کفار دی. این در حالی است که شب گذشته نیز در عملیات رد ظلم نیروهای امنیتی و دفاعی امارت اسلامی ده‌ها تن از فوج رژیم پاکستانی به هلاکت رسیدند و چندین میل سلاح‌های سبک و سنگین دشمن غدار نیز به غنیمت گرفته شده است.